اوریدونکو د حضرت عمر رضی الله عنه د سیرت مبارک لسمه برخه نن تاسو ته وړاندې کوو په توفیق سره د الله جل جلاله. لیکوال او ترتیب کوونکی مولانا حبل الله المتین، ویناوال مولوی عبید الله. قدرمنو اوریدونکو، عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه فرمایي چې د قبایلو بعض خلک مدینه منورې ته راغلل چې خپل ضرورتونه امیر المؤمنین رضی الله عنه ته پیش کړي. نو ناوخته راورسېدل او د مدینه منورې اطرافو کې خیمې ووهلې. نو عمر رضی الله عنه خبر سو او ماته یې وویل که خوښه دې وي چې ما او تا نن شپه ورباندې پیره یا چوکیداري وکړو، ځکه چې دغه خلک د لرې علاقې او اوږد سفر څخه راغلي ستومانه دي چې دوی آرام وکړي. موږ به ورته ووایو چې تاسو بېغمه خوب وکړئ او څوک یو شی ورڅخه غلا نه کړي. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه فرمایي ما ورته وویله خوښه مې ده. نو دواړو اودسونه وکړل. یو طرف ته چې د خطر امکان و زه پر لمانځه لګیا سومه او بل طرف ته امیر المؤمنین رضی الله عنه سو. لږ وخت بعد د یوې خیمې څخه د یو ماشوم د ژړا اواز راتلی. ژړا یې اوږده سوه، هغه نه غلی کېدی. نو امیر المؤمنین رضی الله عنه ورغی، ورته ویې ویله خورې دا ماشوم ولې ژاړي؟ غلی یې کړه. هغې د لږ وخت دپاره غلی کوي خو بیا به په ژړا سو. او عمر رضی الله عنه بیا ورغی چې ماشوم غلی کړه. خو همدغه کار د شپې تر اخره پورې جاري و چې ماشوم به ژړل او عمر رضی الله عنه به ورتلی او غوښتنه به یې ورڅخه کول چې ماشوم دې غلی که. په آخر کې بیا عمر رضی الله عنه ورغی، ورته ویې ویله ته خو ډېره بده مور یې، هېڅ دې په زړه کې رحم نسته. هغې ورته وویله وروره زه ستا څخه په عذاب سوم، هر ګړی راځې نو ستا زما سره څه کار دی؟ ما دغه ماشوم د تېرودلو څخه منع کړی دی، شیدې نه ورکوم ځکه چې امیر المؤمنین تیخورو ماشومانو ته د بیت المال څخه خوراک نه ورکوي او موږ امیر المؤمنین ته د کومک غوښتلو دپاره راغلی یو چې سبا کومک ورڅخه وغواړو. نو چې موږ ته کوم کومک راکوي د دې ماشوم برخه به هم راکړي. زه بیا نسم راتللی، موږ د لیرې علاقې څخه راغلی یو. نو په همدې وجه غواړم چې ماشوم ته تی ورنکم چې امیر المؤمنین رضی الله عنه د دې ماشوم حصه هم مشترک کړي. نو عمر رضی الله عنه ورته ویل ګرانې خورې ماشوم ته شیدې ورکړه، زه ستا ضامن یم. عمر رضی الله عنه به ستا د بچي لپاره خپل فرمان بیرته واخلي او تا ته به پوره نفقه مقرره کړي. هغې ماشوم ته شیدې ورکړې، ماشوم غلی سو. په دا وخت کې نو سهار سوی هم و. عمر رضی الله عنه او عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه مسجد ته راغلل لمانځه ته. عمر رضی الله عنه د مخه سو خو په لمانځه کې یې ژړل. د ژړا د وجې یې د سنې مبارکې څخه اواز نه راوتی. چې کله لمونځ ادا سو امیر المؤمنین رضی الله عنه منبر ته پورته سو، ویې فرمایل هلاک دی د عمر لپاره. څومره ماشومان به د لوږې مړه سوي وي، څومره ماشومانو به ژړلي وي، زه به خدای جل جلاله ته څه جواب ورکوم؟ نور یې وفرمایل د نن څخه وروسته زه د بیت المال خزانچي ته امر ورکوم چې هر نوي پیدا سوي ماشوم ته به پوره نفقه ورکوي. او هغې ښځې ته یې هم پوره نفقه ورکړل. قدرمنو اوریدونکو، الله جل جلاله دې موږ ته هم داسې زړهسوان د عادل حاکم نصیب کړي. آمین. ابی ابن کعب رضی الله عنه فرمایي چې زما او د عمر رضی الله عنه ترمنځ لانجه راغله. زما د خورما درخت یو چا پرې کړي او ریبلې وې. ما عمر رضی الله عنه ته وویله ستا د حاکمیت په دوران کې چا زما د خورما درخت پرې کړي، ته امیر المؤمنین یې، ته یې ذمهوار یې. هغه انکار وکړي. ما ورته وویله راځه په قاضي به فیصله کوو. اسامه زید ابن حارثه رضی الله عنه قاضي و. خپل په کور کې به یې فیصلې کولې. دارالقضا جوړه سوې لا نه وه. دواړه ورغلو، اجازه مو واخیستله، کور ته دننه سولو. خو اسامه زید ابن حارثه رضی الله عنهما یو ساده فرش باندې ناستو او هغه عمر رضی الله عنه ته په دې خاطر چې امیر المؤمنین دی اشاره وکړه چې د فرش پر یوه څنډه باندې ورسره کښیني. خو عمر رضی الله عنه ورباندې اعتراض وکړي چې دا کار ستا بې عدالتي ده، ته باید مدعي او مدعا علیه سره مساوي چلند وکړي. بیا اسامه زید رضی الله عنه
د دواړو دعوه واورېدله نو د شرع مطابق باید د دعوه کوونکی شاهدان یا ګواهان چې د شاهدۍ ورکولو اهل وي پیش کړي او د ابی بن کعب سره ګواهان یا شاهدان نه وه نو بیا د شرع مطابق باید منکر قسم وخوري نو زید رضی الله عنه ابی ابن کعب رضی الله عنه ته وویله زه د قسم کولو څخه څوک نه خلاصوم او نه په دې باره کې چاته سوال کوم دا یو شرعي حق دی خو تا ته سوال کوم چې امیر المؤمنین رضی الله عنه د قسم خورلو څخه معاف کړي عمر رضی الله عنه د اسامه زید رضی الله عنه پر دې خبره هم اعتراض وکړي چې داسې کول نه دي پکار که داسې دلیل پیدا سي چې حاکمان د قسم کولو څخه معاف سي بیا به تر قیامته دا کار جاری وي چې دا بې عدالتي ده نو زه قسم خورم او په حقه قسم خوړل هیڅ ګناه نه لري نو عمر رضی الله عنه قسم وخوړی او دعوه خلاصه سول قدرمنو اوریدونکو د زید بن اسلم رضی الله عنه څخه روایت دی چې عمر رضی الله عنه غوښتل مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم پراخه کړي او د مسجد سره نږدې مځکه د عباس بن عبدالمطلب رضی الله عنه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تره یا اکا و نو عمر رضی الله عنه ورته وویله چې دا مځکه پر ما باندې خرڅ کړه خو عباس رضی الله عنه انکار وکړي بیا عمر رضی الله عنه ورته وویل چې ما ته یې وبخښه خو هغه د دې کار څخه هم انکار وکړي بیا عمر رضی الله عنه ورته وویل ته یې په خپله مسجد ته وقف کړه خو عباس رضی الله عنه نه منله آخر عمر رضی الله عنه ورته وویل په دغو درو کارو کې به یو کار خامخا در باندې کوم خو عباس رضی الله عنه ورته وویله نیسې را باندې کولی آخر دواړو فیصله وکړه چې ابی ابن کعب رضی الله عنه باندې به فیصله کوو دواړه ابی ابن کعب رضی الله عنه ته ورغلل دواړو ورته حقیقت بیان کړل ابی ابن کعب رضی الله عنه عمر رضی الله عنه ته وویل یا امیر المؤمنین ته حق نه لري چې د چا مځکه بې اجازې یا قیمت ورکولو مسجد کې داخله کړي یا مسجد پکښې جوړ کړي عمر رضی الله عنه ورته وویله تا دا فیصله په کوم دلیل وکړه په قرآن او که په سنت نبوي ابی ابن کعب رضی الله عنه ورته وفرمایل ما په سنت نبوي باندې دا فیصله وکړله ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اورېدلي چې کله سلیمان علیه السلام بیت المقدس جوړاوه نو چې ماښام به یې کار بس کوي سهار ته به هغه دیوالونه بیرته خراب سوي وه نو الله جل جلاله ورته وحی راولېږله چې تر څو دې د دغې مځکې خاوند نه وي راضي کړی نو تا ته پکښې تصرف کول ناروا دي نو سلیمان علیه السلام هغه د مځکې خاوند راضي کوي نو کله چې عباس رضی الله عنه د ابی ابن کعب رضی الله عنه فیصله واورېدله چې د ده په حق کې وسوه نو په خپله خوښه یې مځکه مسجد ته وقف کړه په بل روایت کې د سعید ابن مسیب رضی الله عنه څخه همدغه رقم کیسه ذکر سوې وه خو په هغه روایت کې سعید ابن مسیب رضی الله عنه فرمایي چې کله الله جل جلاله سلیمان علیه السلام ته وحی راولېږل نو سلیمان علیه السلام د هغې مځکې خاوند راوغوښتی ورته یې وفرمایله دا مځکه پر ما خرڅه کړه هغه قیمت ورته وښودی چې په دومره قیمت یې در باندې خرڅوم نو سلیمان علیه السلام قیمت ورته ادا کړي نو هغه سړي د سلیمان علیه السلام څخه پوښتنه وکړه زما دغه مځکه ښه ده که دغه روپۍ سلیمان علیه السلام ورته وویله مځکه ښه ده ځکه پر مځکه زه مسجد جوړوم هغه سړي انکار وکړي چې نه خرڅوم سلیمان علیه السلام ورته قیمت زیات کړي هغه بیا پوښتنه وکړه چې دغه ډبل قیمت ښه دی که دغه مځکه سلیمان علیه السلام ورته وویله مځکه هغه بیا انکار وکړي همداسې د هغه سړي پوښتنې زیاتې سوې او قیمت یې هم څو چنده سو په آخر کې سلیمان علیه السلام ورته وویله دغه څو چنده قیمت واخله خو بیا به دا پوښتنه نه کوې چې مځکه ښه ده که روپۍ نور دې دا پوښتنې بس کړه که نه په زور یې در څخه اخلم نو الله جل جلاله ورته وحی راولېږل چې ای سلیمان علیه السلامه که ته دغه نفر ته د خپل لاس د مزدورۍ څخه او خپل د رزق څخه قیمت ورکوې خو ته پوسه او کار دی او که د الله جل جلاله د درکړل سوي مال څخه ورکوې نو تر څو چې راضي سوی نه وي د ده مځکه کې مسجد نسي جوړولی نو سلیمان علیه السلام هغه نفر ته تر هغو روپۍ زیاتولې تر څو چې یې راضي کړ نو ابی ابن کعب رضی الله عنه ورته وفرمایل ما دغه خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اورېدلې ده نو عمر رضی الله عنه ویله صحیح سو زه ورڅخه تیر یم تر څو چې د عباس رضی الله عنه خوښه نه وي نه یې مجبورومه نو چې کله عباس رضی الله عنه د ابی ابن کعب رضی الله عنه فیصله واورېدله ویې ویله ما خپله مځکه د مسجد لپاره وقف کړه نو په دې لانجه کې حکمت دا و چې راتلونکي مسلمانانو ته پکښې یو صریح حکم په لاس ورغی او د دې څخه معلومه سوه هغه خلک چې پردۍ مځکې غصب کړي بیا مسجد پکښې جوړ کړي بلکل ناروا دی
لمونځ نه پکښې صحیح کیږي. قدرمنو اوریدونکو، تر بیا راتلو پورې مو پر یوه الله جل جلاله سپارو.